سلام ورځ مو نیکمرغه. تېرو جلسو کې موږ د کلمې په اړه خبرې شروع کړې وې، ولې کلمه مو پوره توضیح کړې نه وه. راځو نن کلمه څه شی ده تېره ورځ مو تعریف وکړه، تېر جلسه کې مو تعریف وکړه. معنا لرونکی لفظ چې زموږ له خولې څخه راوځي د کلمې په نوم سره یادېږي. دغه موږ په دوه ډوله بسیط او مرکب تقسیم کړه. اما راځم دغه معنا لرونکی لفظ زموږ له خولې څخه راوځي، کوم الفاظ زموږ له خولې څخه راوځي چې دې ته موږ کلمه وایو، دغه په شپږ ډولو تقسیم شوې ده. څو ډوله؟ شپږ. نوم دی، ضمیر دی، صفت دی، قید دی، فعل دی، عادت دی. دا شپږ ډوله کلمې دي. ګورئ، نوم یوه کلمه ده، ضمیر یوه کلمه ده، صفت یوه کلمه ده، قید یک کلمه است، فعل یک کلمه است، عادات یک کلمه است. وقتی که ما تعریف کلمه را پیش گفتم زنجیر واری است، او را یاد گرفتین، این را بسیار با آسانی یاد میگیرین. این زنجیر واری حلقه داره. کلمه را که تعریفش یاد گرفتین، پس اسم کلمه لفظی معنادار که از ذهن من بیرون می شود به نام کلمه یاد میشه. اسم کدام کلمه است؟ هر آن کلمه، ببین، هر آن کلمه یک کلمه است که شخص یا شی را معرفی کنه. من میگم این احمد، کتاب، قلم اسم هاست. ضمیر در کانکور یا پشتو ایرا نوم زرعی نوم اسم، زرعی بجای اسم. این هر آن کلمه یا آن کلمه است که بجای اسم میآید، این ای به اسم تعلق داره. هر آن کلمه که بجای اسم میآید، جاگزین یک اسم می شود، نمایندگی از یک اسم کنه، او را ضمیر میگم. نومځری ورته وایو چې د نوم پر ځای راځي، د نوم له تکرار څخه مخنیوی کوي، د یو نوم نمایندگی کوي. په ټولو ژبو کې د نړۍ کومه کلمه چې د نوم پر ځای باندې راځي هغه ته موږ ضمیر وایو. څه شی ورته وایو؟ ضمیر. د نوم نمایندگی چې کوي هغه ته موږ ضمیر وایو، نومځری ورته وایو. پس راځم، صفت هم له نامه سره سروکار لري. دا کلمه هم له دې کلمې سره سروکار لري. کومه کلمه ده صفت؟ هغه کلمه ده چې د یو نوم حالت، کیفیت او څرنګوالی بیانوي. هر کلمه چې د نوم حالت بیان کی، کیفیت بیان کی، څرنګوالی بیان کی، دې ته موږ څه شی وایو؟ صفت. صفت ته په پښتو کې ستاینوم هم وایي. وګورئ، ستای صفت ته وایي، ستایش کردن نوم از یک اسم، ستایش یک اسم. هر هغه کلمه چې د یو نوم حالت، کیفیت، څرنګوالی، ښهوالی، بدوالی، تعداد بیان کی، دې ته موږ صفت وایو. صفت هر هغه کلمه چې د نوم هر اړخ بیان کی، ښکاره کی، دې ته موږ صفتونه وایو. پس قید څه ته وایي؟ وګورئ، یو صفت د بل قید ده. که موږ دغه دواړه په ترتیب سره لږ ولیکو، یعنی موږ فعل مخکې ولیکو، دلته راوړو فعل او قید دلته راوړو، نو بیا به ډېر موږ ته اسانه شي، موږ به ډېر په اسانۍ سره پوه شو. وګورئ، فعل څه ته وایي. راځم دا فعل اول تعریفوم بیا قید تعریفوم، ځکه فعل تعریف په قید کې خپله نغښتی دی. خپله وخت چې فعل وپېژنو نو بیا قید په خپله موږ پېژنو. نو که دغه چېرته موږ پښتو کې پې حاکم شو، په دري کې پې حاکم شو، موږ چې کله انګلیسي ژبه زده کوو ډېر په اسانۍ یې بیا پېژندلی شو. موږ ډېری وخت چې انګلیسي وایو یا انګلیسي کې ژبه تدریسوو یا ژبه زده کوو، نو موږ ته مشکل دا وي چې دا نوم دی، دا صفت دی او دا قید دی. خو که پښتو کې بیا په دې باندې پوه شو، بیا ډېر په اسانه سره بله ژبه زده کولی شو، ځکه بیا موږ ته اسانه وي. نو کلمې دی یا لغت دی، موږ یې ذخیره زیاتوو. همدارنګه موږ وایو فعل کومه کلمه ده؟ هر هغه کلمه چې په یو زمان کې د کار په کولو دلالت کوي. هر کلمه چې د کار په کولو دلالت وکړي، دې ته موږ څه وایو؟ فعل ورته وایو. لکه لیکم، خورم، څښم، ځم، یا ولیکه، یا ځه، یا راځه. دغه ټول څه دي؟ فعلونه دي. قید اوس ته ګورئ، دغه کټګوري اوس جدا سوه. قید له فعل سره سروکار لري. قید هر کلمه چې په یو زمانه کې د کار په کولو دلالت وکړي، دې ته موږ څه وویل؟ فعل مو ویل. زمان یا حال ده، یا تېره شوې ده، یا راتلونکې ده، چې زمان معلوم شي او د کار په کولو دلالت وکړي، دا فعل دی. ولې قید دا کومې کلمې دي یا کړ چې ورته وایي پښتو کې؟
کومې کلمې دي؟ هر هغه کلمه چې د یو فعل وخت یا زمان مکان او حالت وښیي دې ته موږ قید وایو. زه راځم یو جمله لیکم. ګورئ ګلونو، تاسو که چېرته دغه جمله زده کوئ تاسو قید تعریف زده کوئ. زه وایم احمد هره ورځ ښوونځي ته په منډه ځي. احمد هر روز دویده به مکتب میروت یا ځي. دا وګورئ دغه فعل شو که نه؟ فعل شو. نو اوس وګورئ ما داسې تعریف وکړه. هره کلمه چې د یو فعل وګورئ زمان معلوم کی، مکان معلوم کی، حالت معلوم کی، دې ته قیدونه وایو. دغه د دې سره رقم ځي په منډه ځي. چیرته ځي؟ مکتب ته ځي. کله ځي؟ هره ورځ ځي. وګورئ درې واړه راغی فعل ته، درې واړه قیدونه سو. نو دې ته قید حالت، قید مکان، قید زمان. کله چې د یو فعل حالت بیان کی قید حالت، مکان بیان کی قید مکان، زمان معلوم بیان کی قیدی زمان ورته ویلی شو.